بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانه چارو پروګرام هنداره د وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وی نېشنل ګورئ. ګرانو کتونکو، صحت لوی نعمت دی او د دې د اهمیت نه هغه خلک خبر دي چې څوک د څه ناڅه په وجه باندې د دې نه محرومه دي. که مونږ په خپل چاپېرچل نظر واچو نو زموږ د ژوند تیرولو طریقه، زموږ د خوراک څښاک عادتونه او بیا نور چې زموږ کوم لایف سټایل دی د بده مرغه هغه دومره صحتمند نه دی چې په نتیجه کې مونږ ته د صحت یو شمیر مسلې مخې ته راځي. دا وخته که مونږ په معاشره باندې یا په ټولنه باندې یو نظر واچو یا تحقیق مونږ ته دا وایي چې دوه قسمه داسې مرضونه یا مسلې دي چې عام ولس ورسره په امروزه بنیاد باندې مخامخ دی او هر دویم کس یا هر یو کس د ټولنې چې کوم دی هغه د دې ستونزو سره مخ دی. په دې کې یوه چې کومه لویه مسله ده هغه ده د پټو یا د مسلز یا د اعصابو چې کوم په هغې کې تناو دی، په هغې کې چې کوم هغه سټریچ کېږي، د چا موږ ګورو چې د سټ د درد نه فریاد کوي، د چا په ملا کې تکلیف وي، د چا ګوډې چې کومې دي هغه خوږېږي او دغسې دې سره تړلې نورې مسلې چې کوم دي هغه بیا مخې ته راځي. پوهان په دغه حواله دا وایي چې زمونږ د ناستې پاستې چې کومه طریقه ده هغه ټیک نه ده. بیا مونږ چې څومره په زیات وخت لپاره موبایل فونز یا لیپټاپ استعمالو هغه او بیا هغې ته زمونږ د کتلو چې کوم انداز دی هغه زمونږ د سټ دغه نظام چې کوم دی دا نیغ په نیغه متاثره کوي. په نتیجه کې مونږ د یو شمیر نورو پیچیدګیانو سره هم مخ کېږو. دا بیا نیغ په نیغه مونږ تړو چې کله د یو کس وزن زیات شوي، ظاهره ده چې هغه ټول بوج چې کوم دی هغه د بدن په لاندنۍ حصه باندې او خاص کر په خپو یا په ګوډو باندې راځي. نو یو اصل وجه چې کومه ده یا غټه وجه چې کومه ده هغه دغه هم ده چې وزن زیاتېدل. نو دویمه چې کومه زمونږ د نن د پروګرام موضوع ده یا چې کومه غټه مسله ده چې مونږ او تاسو ټول ورسره مخ یو هغه غټوالی دی. پوهان دا وایي چې غټوالی په خپله څه رنځ یا بیماري نه ده، خو دا د بې شمېره بیماریانو سبب جوړیږي. اوس ولې زمونږ وزنونه زیاتیږي؟ مونږ داسې خلک هم کتلي دي چې هغوی خوراک څښاک هم نه کوي، خپل واک هم کوي، خپل اکسرسایز یا ورزشونه هم کوي او ډېر احتیاط نه هم کار اخلي، خو د هغې نه باوجود مونږ دا ګورو چې د هغوی وزن نه کمیږي. خاص کر کله چې بیا مونږ د استیټکس خبره کوو یا د فیشن خبره کوو نو د هر دویم کس دا ګیله ده چې یاره خېټه مې غټه شوې ده چې جامې اغوندم نو خوند نه راکوي او ښه راکې نه ښکاري او دغسې خلک راته پیغورونه کوي چې دغه څه چل دی. نو ظاهره ده چې د دې بیا نیغ په نیغه اثر زموږ په نفسیاتو باندې هم کېږي. نو په مجموعي توګه باندې زموږ په شخصیت باندې د دې منفي اثرات غورځېږي. په دې هر څه به مونږ خبره کوو چې د دې وجوهات څه دي، مونږ څنګه کولی شو چې د دې مخنیوی کولی شو، د دې علاج څه دی، څومره حده پورې ممکن دی، کم قسم علاج چې کوم دی مونږ او تاسو له پکار دی چې هغه وکړو چې د دغه دواړو مسلو نه مونږ ځان خلاص کړو او د دغه دواړو موضوعاتو دپاره زموږ سره چې کوم غوره میلمانه دي هغه په دې باندې ایکسپرټس هم دي، هغوی د یو مودې راسې په دې باندې کار کوي. زه د هغوی پېژنګلو تاسو سره کوم. زموږ سره اړومبی میلمه ډاکټر زاهد حسین صاحب دی، دی فیزیوتراپسټ دي، دی به په دغه حواله خبره کوي چې زموږ د پټو دا کومې مسلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. شکریه جی، تھینک یو. زمونږ د ننني پروګرام دویم میلمه چې کوم دی هغه ډایټیشن دی. دی به په دې باندې خبره کوي چې د علاج بالغذا یعنې د خوراک په ذریعه باندې یا داسې نور چې کوم د دغه حوالې سره خبرې اترې دي مونږ څنګه کولی شو چې خپل علاج وکړو، د رنځونو لاره مونږ ونیسو. ډاکټر شعیب خان صاحب چې د زموږ سره ناست دی، ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره مهرباني چې زاهد صاحب ستاسو نه به شروع کړو. مخکې مونږ په دې باندې خبرې کړي دي، تاسو سره هغه خلکو خوښې کړي هم دي. یو خو هر دویم کس یا اوس هر کس د سټ نه فریاد کوي چې سټ چې سهار پاسمه نو سټ مې نه نیغېږي، پاڅېدلی نه شم، د هغې سره په ملا کې هم تکلیف دی، دا ټولې پټې مې راښکلې شوي دي، اړخ نه شم اړولی. څه وجه ده جي دا ولې داسې زیات شو؟ وجوهات یې څه دي؟ دې خو مختلف وجوهات دي، خو خاص چې یو خاص وجه ده نو هغه نن سبا موبایل یوز دی. کوم چې موبایل استعمالو اکثر تاسو وینئ نو هر ټایم زموږ سره لاس کې موبایل وي او بس دغه موبایل یوز دی، لیپټاپ یوز دی، ډیسکټاپ یوز دی او په غلطه طریقه باندې موږ یوز کوو. اکثر که تاسو وینئ نو زموږ سره کوم چې آفیس ورک کسان دي نو هغوی لیپټاپ یا ډیسکټاپ یوز کوي نو داسې ورته ناست دي چونکې د هغوی سر ډېر لاندې وي، د هغې په وجه هغوی په سر کې درد شروع شي او د هغې نه پس هغه درد چې کوم دی لاس ته روان شي. داسې په دې طریقه باندې هغوی ته باید املا درد شروع شي
نو یو خاص وجه زموږ سره موبایل لګي ډیسکټاپ او دا په کورونو کې چې کم خلک وي زنانه ماشومان نارینه دا خو تاسو د آفس خبره وکړه نه جی دوی هم دغه مسله د ده دوی هم دغه مسله ده چې اکثر زموږ زیاتره یوز موبایل دی یا زموږ سټډي موږ کوو یا قرآن تلاوت کوو نو هغه موږ په غلط طریقه باندې کوو اکثر زیاتره موږ داسې وکړو چې موبایل یا زموږ سره سپارې وي یا سټډي کوو نو موږ داسې لاندې ګورو چونکې زموږ پریشر ټول په سټ باندې سټ په پټو ډېر وخت لپاره بناسي ډېر وخت لپاره ناست یو نو هغه د هغې د دې څه پریفرډ طریقه ریکمنډډ طریقه څه ده چې د موبایل داسې که موږ فار ایگزامپل موبایل یوز کوو نو کم از کم له پکار دی چې موږ آی لیول ته بالکل موږ ملامخ ونیسو او په دې طریقه باندې موږ موبایل یوز کوو یا که موږ فار ایگزامپل سبق وایو تلاوت کوو نو پکار چې راهیل یا نور موږ په سپاره په لاس کې ونیسو په دې طریقه باندې موږ هغه شان هغه سټډي کوو هغه تاسو خو ټیک وایي ډاکټر صاحب خو لکه داسې ده که نه جي دا خو لږ وخت لپاره په موبایل مونږ داسې ونیسو خو دلته خو په ګنټو استعمالوي یوه خبره لکه دومره وخت لپاره او بله دا ده چې دا ستاسو پرایویسي ورسره بیا نه ډسټرب کېږي لکه خوا او شا کې لکه مونږ خو پټو هم که نه خلکو نه چې زه څه ګورم دا خبره بالکل ټیک ده ستاسو پرایویسي ډسټرب کېږي خو اصل کې زموږ مین مسله چې کوم ده نو موږ ته بیا د سټ د پټو شروع کېږي او هغه بیا هغه موږ ډېر ډسټرب کړي بیا بار بار او ډېر ټایم دپاره موږ یوز کوو په غلط طریقه باندې نیسو نو هغه موږ ډېر او دا ملا ته هم دغسې لاندې دا لازمي خبره ده بیا زموږ سره سپاین چې کوم دی نو الله پاک په ډیوایډ کړی دی په ترې کې نو هغه سروایکل ځان نه دی چونکې د سټ اووه مهرې دي بیا پسې سپاینل کارډ چې چېرته پروت دی نو هغه 12 دي بیا پسې لاندې لمبر 15 پرتې دي نو مونږ چې کله غلط طریقه باندې ګورو زموږ پوسچر غلط وي نو بیا په سټ باندې لاول د سټ په مهرو باندې دغه راشي پریشر راشي بیا داسې لاندې کوم چې زموږ سپاینل کارډ چېرته پروت دی په هغې باندې راشي بیا لازمي خبره ده لاندې راشي نو هغې په وجه موږ ته پین شروع شي او موږ کوو به څه د هغې لپاره احتیاطونه دي هغې باندې به خبره کوو چې څه قسم احتیاط زموږ پوسچر څه پکار ډاکټر صاحب ستاسو کار هم ډېر شوی دی جی د دوی خو دا د پټو مسلې خو دار چا دي که نه جي خو هر یو کس چې کوم دی ارسپیکټیو اف جینډر احتیاط هم کوم خوراک هم کم کوم کاوه هم ورپسې څکم دا ځان له یو موضوع ده چې دا کاوه به کله څکو خو وایي چې خېټه مې نه کمیږي لکه نور ټیکې ما وزن مې پوره دی د هایټ مطابق د ایج مطابق دا خېټه غټېدل زیات شوي نه دي جي بالکل ډاکټر صاحب څرنګه تاسو د وزن حوالې سره خبره وکړه نو زموږ په سوسایټۍ کې د ټولو نه غټه مسله نن سبا چې کوم ده د وزن ده او سپیشلی لکه د خېټه به مونږ ووایو چې دا تقریبا تر هر چا مسله ده جی او شاته د دې کم ریزن چې کم دی او د دې د ښه کوالي دپاره چې کمې خبرې دي نو هغه بلاشه فیکټرز دي خو لکه بیلی فیټس چې کم دي او زمونږ وزن سې واقع دل چې دي نو دا زمونږ په دوو شیزونو باندې ډیفینډ کوي زمونږ په ډایټ باندې او دویم زمونږ په لایف سټایل باندې دا دوه شیزونه چې زمونږ ټیک شوله چې کله زمونږ ډایټ ټیک شولو لکه مونږ په سوسایټۍ کې د بچپن نه په دې بکس کې ګورو چې بیلنس ډایټ متوازن غذا سبق د دغه بیلنس ډایټ مقصد دا دی چې زمونږ د وجود ته هر یو نیوټرینټ چې کم دی دا پوره ورته میلاو شي اوس دغه پوره نیوټرینټ چې کم دی میلاوېدل یا زما یا ستاسو چې کم ریکوایرمنټ دی هغه پوره اخیستل دا چې کله هم شروع شوله زموږ په سوسایټۍ کې یا زموږ په لایف سټایل کې نو بیا به موږ ته داسې قسم کمپلیکیشنز نه وي لکه تاسو څرنګې خبره وکړه چې مونږ چې کم دی ډایټ هم کوو مونږ چې کم دی واک هم کوو مونږ خپل هغه موډیفیکیشن راویستی دی لایف سټایل کې خو بیا هم چې کم دی نو هغه شیزونه سټک دي په یو ځای باندې هغه د تس نه مسکېږي نه نو د دې په شا کې چې کم ریزن دي نو هغه به مونږ پهله به مونږ بیسک ګورو چې زمونږ دا کم بیلی فیټس دي یا زمونږ په وجود په یو بل حصه باندې کم فیټس راغلي دي په چیسټ باندې دي یا په آرمز باندې دي یا په تایز باندې دي یا په هیپس باندې دي نو مونږ به ګورو چې دا د کم وجې نه دي او د کم هارمون د ډسټربنس د وجې نه دي نو د دې د ټیک کولو دپاره به ړومبی کار زمونږ دا وي چې یو به ډایګنوز کوو دا به تاسو له یو ایکسپرټ بنده وایي چې دا پلانې فیټ ستا د پلاني وجې نه دی ډایټیشن به دا وایي یو ډایټیشن به وایي یو نیوټریشنست به تاسو له دا خبره کوي او دویم خبره دا ده چې هغه کله ډایګنوز شي نو بیا به مونږ ګورو چې دغه زګي له کم یو نیوټرینټ پکار دی چې دغه زګي د هارمونز چې کم دی بیلنس شي خپل کار شروع کړي صحیح
لکه مونږ په سوسایټۍ کې وګورو نو د بیلی فیټ زیات تر ایشوز چې مونږ ته کم جوړ دي زه ووایم تاسو ښه احتیاط هم کوئ تاسو ښه لایف سټایل هم ټیک دی خو بیا هم بیلی چې کم دی نو بره راوتې ده یا چې کم دی مونږ خپل هغه پسند والا چې کم ډریس دي هغه مونږ نشو لګولی خوند نه کوي نه کوي خوند بد لګي ډېر زیات په انسان باندې نو لکه د دې شاته چې کم ریزن دی نو هغه زمونږ دغه ځګي ته چې کم دی دا کم پیټس راوتې دي نو زمونږ دغه پیټس چې کم دي نو زیات تر په سوسایټۍ کې نن سبا د سټرس بیلی د وجې نه دي دغه زمونږ چې کم سټرس دی زمونږ چې کم سټرس لیول دی دغه د وجې نه زمونږ دغه ویزرل فیټس چې کم دي بهر راوتل شروع شوي دي اوس که دا مونږ وګورو نو دا زمونږ په سوسایټۍ کې ډاکټر صاحب ستاسو سره هم بلا شی سټرس دي زما سره هم دي د آفیسز مسلې دي د کورونو مسلې دي اوس دغه مسلو کې چې کله انسان وي او دغه سټرس کله انسان اغستی وي په سر باندې نو په دغه دوران کې د انسان چې کوم هغه هارمونل سیستم وي هغه ټیک کار پرېږدي دغه چې کله ټیک کار پرېږدي نو د دغې دپاره د کارټیسول هارمون چې کوم دی د دې د لیول په وجود کې بالکل ډسټرب شي اوس کارټیسول هارمون ډسټرب کېدل دا دي چې مونږ به چې کوم د سټرس هم اخلو مونږ به چې کم دی نو وجود هم غټیږي زمونږ به چې کم میټابولیزم دا پروسس دی دا به هم سلو کیږي او دغه شیزونه دغه کارټیسول یو ډیر معمولی شان هارمون دی او ټیک کول هم ډیر معمولی شان ته کې خبره ده لکه لږ غونته کې موډیفیکیشن لکه زمونږ سوسایټۍ کې غلطي دا کیږي چې مونږ د خپل ځان نه یو ډایټ شروع کړو یا مونږ څه لیدلي یا څه ما پرهیز شروع کړو په خپل ځان نه وکړو اوس یو سړي ته چې کم دی د یو پرهیز ضرورت نشته دی او هغه د هغه شیز نه پرهیز شروع کړي نو هغه هغه فایده نه ورکوي خو سټرس بیلی راغلی دا سټرس بیلی راغله نو مطلب دا چې کارټیسول هارمون سیوا دی کارټیسول هارمون سیوا دی نو د دې لپاره مونږ له پکار دی چې خپل میګنیشیم لیول چیک کړو باډي کې مونږ خپل زنک لیول چیک کړو مونږ خپل وټامین ډي لیول چیک کو نو کله چې مونږ د آیرن لیول چیک کو نو دا شیزونه چې کله مونږ ته د دې فیګرز مونږ ته معلوم شي نو مونږ ته بخکاره شي چې زما په وجود کې د دې شیز کمی ده او د دغه شیزونو به زه یو بل ریکمنډیشن زمونږ چې کم عام ولس دی زمونږ د دې ولس نه یو سپیشلی یو غټه غلطي کیږي تاسو ته به زه ووایم چې تاسو چرته کې هم چې کم دی د ملټي ویټامینز پسې یا چې کم دی د سپلیمنټ پسې د دې پسې تاسو مه ځئ چې تاسو ژوندي یئ تاسو روغ یئ تاسو په خوله خوراک کولای شئ نو تاسو د نیچرل سورس نه چې کم دی دا خوراک اخلئ هغه نیچرل سورس باندې هم خبره کوو جی او بعد د میټابولیزم تاسو وایي چې دا سلو شي د هغې بیا کمپلیکیشنز باندې ډاکټر صاحب تاسو وایي چې پریکټسز به موږ له بدلول غواړي که نه جي لکه لایف سټایل به موډیفای کول څه به کوو جي چې د دغه مسلو نه بچ شو که نه که موږ د ملا مسله واخلو په ملا په مسله کې خو زیات تر زموږ دا وي چې یاره اکثر موږ احتیاطونه نه کوو بیسن موږ یوز کوو خپې نو بیسن ته مخ په چوټو کړي بالکل باقاعده هغه خو سم ډېر روټین وایز خبره ده زموږ اکثر او بس ډېر خوشحالي وتم چې بس زر ته زر کار دی چې ختمي بیسن ته مخ په چوټه کړي نو کله چې موږ بیسن ته خپه چوټه کو نو د هغې سره زموږ د ملا چې کوم مهره ده نو په یو سایډ باندې زور راشي هغه یا پرولیپس شي یا ډسبل جوړ شي د هغې د وجې نه بیا زموږ په ملا کې خپې ته درد روان شي د هغې مطلب یو خاص وجه دا کېدی شي بل یو مونږ یو نن سبا میټرس یو خاص وجه ده چې اکثر زموږ میټرس خراب شي یا زور شي جی فوم نو هغه مونږ چینج کوو نه یا یو بل خاص وجه ده نن سبا میټرس زمونږ دغه والا دی سپرینګان والا دی جی اکثر مونږ نن سبا مارکیټ کې ملاویږي او خوشحالي کې وته هم ډېر خلک چې سټایل دی نن سبا چې دا واخلو ډېر خطرناک شی دی جی هغه ټیک نو خو خلک وایي چې دا میډیکیټډ دی او دا نه جی نه هغه ټول نه خطرناک شی دی نن سبا سپرینګان والا جی نو دا هم یو خاص وجه ده بله دا دی چې موږ اکثر غلط انداز باندې ناست یو یا په چیر کې په دې طریقه باندې ناست یو دا صحیح نه دی چې نه جی دا غلط طریقه باندې ناست یو زموږ شی غلط بالکل که موږ ناست یو نو موږ لږ پراپر بکینو شاته په ټیک لګوو چې دا زموږ سره ګوډ ټیک نه بنچ چرته ناست بیا وسه کوو نو کم از کم موږ خو به دومره احتیاط کوو سټریټ ساتو او جی اکثر مونږ نه پکار هم دی چې یاره مونږ لایف سټایل موډیفیکیشن دا دی چې د نیمه ګنټې 40 منټ لا مونږ سیوا کینو په ځای باندې آفیس ورک شو یا چرته پرولانګ سیټینګ شو نو دسی یو کم از کم له پکار دی سی یو منټ له پکې ورته دل پکار دی واپس بیا کینو او دا زموږ سره لایف سټایل موډیفیکیشن دی تاسو دا دغه خبره وکړه وختي دا بیسن والا کنه چې دا چې کوم واقعیت مخې ته راځي دا د دې وجه به خو نه چې دا اکثر د مشران چې کمی کنه دا مونږ خبر راشي چېرې په واشروم کې وغورځېدو همدا وجه ده جی
اکثر مونږ یو خپه چوته کو مشران دومره هغه بیا انرژیټک خو نه وي نو یو سیټ ته ولېږي فریکچر راشي او همداسې دا وشي فوم به جي بدلول هم غواړي خلکو خو دلته په مودو یو انیم یو غاړې ناسته مي د دې څه ریکمنډ کوي تاسو دا څومره وخت پورې چینج کول پکار اصل کې خبردار مونږ ډاکټر ته تلو ته خوشحاليږو خو میټرس مونږ خپل نه چینج کوو جی مونږ هغه بس دغه زوړ میټرس وي میډیسن مونږ په خوشحالۍ باندې اخلو ډاکټر ته په خوشحالۍ باندې زو خو هغه میټرس مونږ چینج کول نه چینج کوو جی نن سبا ډاکټر صاحب تاسو چې نیچرل پکار د سورسز نه موږ د خپل نیوټرینټس چې کم دي یا دا موږ پورو کو بل تاسو چې دا میټابولیزم پروسس چې سلو شي نو یو د هغې بیا کنسیکوینسز څه وي او نیچرل سورسز څه دي جي ډاکټر صاحب د میټابولیزم پروسس سلو کېدل زموږ په سوسایټۍ کې به تاسو لکه مونږ اوس هم یو ډسکشن سٹارټ وي نو په 3-4 بندیانو کې به یو بنده کې دا مسله لازم موجود وي لکه مونږ به په درستخان ناس یو زه به چې کوم دی ښه پوره خوراک وکړم ښه هر څه به وخورم وڅښم به نسبت په تاسو چې کوم دی ډېر زیات احتیاط پم کوئ ډېر زیات پال پرهیز پم کوئ خوراک پم خس واخلی او هغه خس خوراک چې کوم دی تاسو ښه نه کړئ وجود یې درله په بله روان کړی دی غټۍ هم خېټ هم بهر راوځي او بل سړی دی هغه هر څه خوري او هغه ته چې کوم دی څه نه وایي نو مقصد دا دی چې زمونږ میټابولیزم پروسس چې کوم دی نو چې دا تاسو غټوي نو ستاسو دا سلو شوی دی او ما ته چې څه نه وایي نو زما میټابولیزم چې کوم دی فاسټ دی بوست دی برابر دی زما خوراک څښاک چې کوم دی نو هغه خپل بلډ ته رسي او کم چې د ضرورت نه بغیر وي نو هغه بهر طرف ته چې کوم دی زی فیټس ته نه کنورټ کیږي میټابولیزم نو د میټابولیزم د تیزولو دپاره دغه یوه خبره ده او زه بار وایم چې تاسو د مارکیټ او تاسو چې کوم دی نو د نور داسې د مداریانو په خبرو کې به بالکل نه راځئ دوه خبرې دي یو دی زمونږ ډایټ یو دی زمونږ لایف سټایل دا دوه شیزونه چې ټیک شوله او ډایټ مقصد دا نه دی لکه زمونږ چې څومره ویورز دي که په دې کې اوس زنانه دي که سړي دي تاسو به وایئ چې لکه ډایټ ته مونږ راځو نو ته خو به په مونږ باندې خوراک څښاک بند کې ته به په مونږ باندې د خدای نعمتونه بند کې نو دا قسم کانسپټ دا مطلب چې بس زه ډایټ پانیم خوراک نه دا زمونږ د مس کانسپټ دی ډاکټر صاحب نو زمونږ د ډایټ مقصد دا دی چې تاسو بیلنس ته راشئ تاسو ته نه روټۍ منه ده نه تاسو ته چاول منه دي نه تاسو ته غوښه منه ده نه تاسو ته فروټ منه دي نه تاسو ته سبزي منه ده او نه تاسو ته خواږه منه دي هر یو شی ستاسو د وجود ضرورت دی او دا څومره چې فوډ ګروپس دي زموږ سره 15 فوډ ګروپس دي دا به مونږ چې کوم دی هر یو شیز به چې کوم دی اخلو خو په ریکمنډډ اماونټ باندې چې څومره زمونږ آر ډي اے ده د هغې مطابق اوس د ډاکټر صاحب ریکوایرمنټ په پلاني عمر کې په پلاني هایټ کې په پلاني وزن سره چې څومره دي هغومره به مونږ اخلو د دې نه زیاتېدل یا د دې نه کمې تلل زمونږ د سوسایټۍ چې څومره کمپلیکیشنز دي هغه دغې شیز جوړې کړي دي نو دغه بیلنس راویستل ډېر اسان کار دی نه پکې څوک ته روټۍ نه منع کیږي نه پکې څوک ته ریسټورنټ نه منع کیږي او نه پکې څوک د دعوت نه منع کیږي په اینی روټین کې مونږ دا شیزونه چې کوم دی فالو کولی شو خو په دغه طریقې سره دی به ډایټیشن لبزي خامخا لکه یو ایکسپرټ بندله زه به دا نه ویم چې ماله بل له تاسو لاړ شئ خو چې څوک د نیوټریشن سره چې کوم دی یو ایکسپرټ دی هغه د دې باره کې نالج ورسره دی ډیګري ورسره موجود ده نو تاسو له پکار ده چې هغه کس له لاړ شئ چې هغه تاسو پراپر نیوټریشن تاسو وختي ډاکټر صاحب یو بله خبره وکړه چې دغه چې دي د نیوټرینټس که نه جي تاسو چې دا نیچرل سورسز نه اغستل پکار دی او ملټي وایټامینز تاسو وایي چې دا بالکل دې طرف ته به نه ځئ نو په دې باندې خو یو غټ کاروبار روان دی که نه چې دا زنک دی دا میګنیشیم دی دا چې د فولیک ایسډ دی دا دی نو دا ملټي وایټامینز تاسو وایي چې دا ریکمنډډ پریکټس نه دی جي نه جی بالکل زما په نظر کې یا زه وایم چې یو تن ځان ته ډایټیشن وایي پروفیشنل ډایټیشن وي نو هغه به چرې نه ریکمنډ کوي د دې ریکمنډیشن د هغه بنده دپاره دی چې هغه په بیډ باندې پروت دی د هغه چې کوم دی نو په ټیوبز باندې خوراک اخلي نو که هغه یو سپلیمنټ فارم کې یو شیز اخلي نو خیر دی اوس مونږ یو عام انسان چې روغ جوړ یو مونږ په خوله باندې خوراک کولی شو نو مونږ له نیچرل سورسز ته طرف تلل پکار دي او فطرت ته تلل تاسو ته پته ده چې د فساد او د بیماریانو نه ځان لرې کول دي اوس دغه نیچرل سورسز څه دي لکه زمونږ نن سبا چې کم فروټس دي کمې سبزیانې دي نو مونږ هغه وګورو په هغې کې چې څومره ایزنشل نیوټرینټس دي په کې ټول موجود دي لکه زمونږ کچن چې کم دی هغه زمونږ دپاره یو اسپتال دی یو صحت دی یو
زمونږ د روغ وجود دپاره یو صرف د ذریعه پوهې ده. ضرورت دی د فروټو نه جي، نه د پوهې ضرورت د پوهې ضرورت دی جي، اویرنس راشي جي. په دې باندې خبره کوو چې د فروټ حوالې سره هم ډاکټر صاحب یو خدا ده چې دا دوی چې چاله علاج وکړي که نه جي نو د هغې وزن به کم شي او بیا به ته د ملا تکلیف نه وي نو ستاسو کلاینټس خو به دې سره کمیږي نه جي نه جي نه. دا راته ووایي جي ته یو خو د پټې چې راښکلی شي یا مختلف قسم څوک ورته سوی څوک ورته سوی 2-3 پریکټسز ډېر کامن دي. زه به هم چې تاسو په هغې باندې به طور ایکسپرټ خبره وکړي چې میډیکل ساینس څه وایي. یو خو دا بیګانې ورته راولګي که نه چې دا تیل توده کړي او مخ یې بس ټیک شو. دا مسلس خو تاسو به خبرو کې ډېر نازک وي او زورونه ورته ورکوي یوه خبره جي. دویم چې د چا ملا خوږي که نه جي یا په ځمکه سمله یا ورته په کټ کې لرګي واچوي سخت نور. او بله دا ده چې دا ټکورونه ګرم ټکور ورته ورکوي، خښتې ورته تودوي، شګه ورته توده کړي. دا 3 واړه پریکټسز باندې چې تاسو خبره وکړئ. ګرم ټکور که فار ایگزامپل زه راولېږم ما ته څه انجري راغله نو په هغه ټایم ماله ګرم ټکور نه پکار چې زه دې له ګرم ټکور وکړم زه له ځکه چې زما مسل چې کوم دی زخمي شو او زه هغې له ګرم ټکور ورکړم. نو ریسرچ وایي چې د 15 منټ نه والا د 45 منټه پورې هغه ځای خو ماله درد کم شو ماته خو د هغې نه پس په درد سیوا کېږي او ټیک ټاک په سیوا کېږي. بیا نو ټکور به نه ورکوي، ګرم ټکور به نه ورکوو، موږ هلته یخ ټکور ورکوو جي. که تاسو هم ګورئ نو نن سبا همدا نیو ریسرچ هم دا وایي او یورپ موږ وګورو نو هلته هم ټول دا آیس پیک چې کوم ورته موږ وایو او جي هغه اویلیبل یو اکثر د خلکو په سر باندې درد راشي نو آیس پیک ورسره یا څه ځای خوږ شي نو بس دلته خو ته چې تود سوړ به شي او دا به سرسام شي او دا به دې دا شي نه جي. خو ریسرچ بیس خبره نه ده که نه جي، خو زموږ د میتس دی او دغه مشرانو یو خدای چې یخ ټکور به ورکوي مطلب آیس باکس وي یا یخوي به لکه ښه. دویم دا چې کوم پریکټس دی که نه جي دا مخلو والا داسې په زور زور یې مخې هغه مسلز نه والا نه خپل درد دیر شي بیا د دې مخلو والا درد ورته رایادي. پرون ما ته یو کلینیک یو پیشنټ راغلی و هغه چونکې دا ایلبو فریکچر وته نو سرجري ورته شوه. سرجري نه پس بیا هغه لاس داسې پاتې و بلکل نه سیده کېدو نه بینډ کېدو. ما ته تپوس وکړو چې یاره دا ولې نو هغوی ما ته وي چې یاره بس هغوی خو بیا مشران دي نو وایي چې یاره کور کې وله مونږ تیل وله ګرم کوو بس ښه ټیک ټاک مګل کوو د هغې د وجې نه مسل دومره ټایټ شوي چې هلته بیا بل یو دې ځای کې بل یو بون شروع شوی چې اکسرې هم ورته وکړه نو بل بون شروع شوی هغه بیا ډېر مشکل شي جي او بالکل نه دي کول پکار په تیلو باندې په دغه باندې بالکل نه دي کول پکار جي. او دا چې کوم دریم پریکټس ما خبره وکړه چې دا یو ته کټ کې تخته واچي یا په ځمکه هغه ریسرچ وایي چې یاره مخکې به موږ خیال هم کړی په ملا باندې چا درد راغلو نو موږ ورته په ځمکه سملی یا په تختې په کټ باندې سملی هغه ختم شوی دی جي. اوس بالکل ښه په میټرس باندې سملی خو دا دی چې میټرس زموږ ټیک وي. خو دا ټیک به څنګه ډیفاین کوو جي لکه ګران والو لکه نوم به موږ نه الو د کمپنۍ خو لکه چې کم ښه وي مارکیټ کې ګران وي څه وي بس چې ښه وي په مارکیټ کې میډیکیټډ وي هغه اویلیبل دي. تاسو دا بون خبره وکړه موږ نه پاتې شو که نه دا بیا سرجري کوئ د دې دا بل بون چې تاسو یې پکې پیدا شو هغه په ټایم د هغې بیا لازمي خبره سرجري هم کېږي او ایکسرسایز په ترو باندې کېږي چې بیا هغه موږ هغې رینج اف موشن نه ولو نو هغې لپاره بیا ډېر پینفول وي که نه جي. او دا د دې سټ او د دې د ایکسرسایز هم چې تاسو لږ بیا زه تاسو ته راځم چې لږ تاسو لږ ډیمونسټریټ هم کوي که نه چې دا به څنګه موو کوو. ډاکټر صاحب فروټ خبره وختي موږ کوله که نه جي شعیب صاحب یو خو دا راته وایي چې دا قهوه اوس هم موږ قهوه څکو مونږ د روټۍ نه مخکې دا یو رواج دی د پښتنو کې خاص کر که نه چې افغانانو کې هم دی او زموږ په د زم شوو ضلعو کې هم دی او مونږ کې هم دی روډۍ نه مخکې هم قهوه وڅکو ترخه یا خوږه بیا ورپسې هم وڅکو په دې باندې خبره وکړي دا پریکټس څنګه دی د دې څه فایده ده نقصان دی. بل د فروټ خوړلو جي لکه روټۍ به مونږ وخورو ښه مزېداره غوښه به مو خورو وریجې به مو خورو کسټرډ به مو خورو بیا به جي ورپسې امونه وخورو بیا به خټکي وخورو بیا به هندوانه وخورو د دې آیډیل ټایم څه دی د فروټ خوړلو جي؟ لومبی چې څنګه تاسو د ګرین ټي په باره کې خبره وکړه جي نو ډاکټر صاحب په دې وس کم ټایم کې چې مونږ څکو نو دای د ټولو نه ښکلی ټایم دی. اصل کې کم ویورز دي د هغوی دپاره لکه تاسو ګرین ټي خو زمونږ کانسیپټ دا جوړ دی چې ګرین ټي مونږ د روټۍ نه مخکې هم اخلو او که د روټۍ نه مخکې د افریدیانو نه علاوه کم خلک نه اخلي نو هغه د روټۍ پسې سمدستي پس هغه اخیستونکي تقریبا زموږ په سوسایټۍ کې چې خلک په کور کې د رستخان نه پاسي نو یو غږ وشي چې شین چای ورسره جوړ نه بلکې لا ناست چې بس قهوه راځه چې شین چای ورسره راوړئ. اوس دغه ګرین ټي لږ
تاسو له ما پیله وویله چې لږ زمونږ د لایف سټایل او مونږ له لږه پوهه پکار ده چې ډایټ مشکل شیز نه دی خو صرف چې مونږ پوهه شو اوس مونږ دغه شین چې مونږ په دې مقصد باندې اخلو چې زمونږ وجود کم شي زمونږ خېټه کم شي او د دې روټۍ نه فورا د دې اخیستل دا څه کوي زمونږ سره په دې شین چې کې زمونږ سره چې کم د ټینک ایسډز موجود وي دا هغه ټینک ایسډز کار دا وي چې هغه په وجود کې آیرن ابزورپشن چې کم دی هغه روکاوی اوس مونږ روټۍ خوړلې ده مونږ بل څه خوړلې دي څه غوښه م اخیستې ده څه پروټین م اخیستې دي اوس دغه آیرن چې کم دي نو دا په بلډ کې ابزرو کیږي نه د دغې د وجې نه زمونږ میټابولیزم پروسس چې کم دی هغه ډاون کیږي د دغې ډاون کېدو په وجه هغه شین چې مونږ له د وزن کمیدو په ځای باندې چې کم دی وزن الټه سیوا کولو طرف ته بوځي نو مونږ له پکار دا ده چې مونږ د روټۍ نه 1 غنټه یا مخکې یا د روټۍ نه 1 غنټه پس پل شین چې کم دی د تورو چای د پاره څه بعضې خلکو دا عادت چې روټۍ پسې بیا توره چای اسکي او د کېدو نه مخکې اسکي نو د هغې نه خو به ځان زه دا وایم چې لکه زموږ په سوسایټۍ کې شوقیان ډېر زیات دي نو منع کوم تی بالکل څوک نه خو داسې دا چې تاسو 1-2 ټایم اخیستی شئ کوشش وکړئ چې یو خو د سهارې په ناشته کې لازم زمونږ چای موجود وي خو تاسو ته زه بیا هم داسې وایم چې زمونږ په سوسایټۍ کې د ایسیډیټي د معدې مسلې د تیزابیت دا ډېرې زیاتې دي نو د دې دپاره سپیشلی تاسو چې کله د سهارې پاسئ نو بالکل په نهاره باندې یکدم د خوراک څښاک نه بغیر تاسو ډایرکټ د چای سیپ مه اخلئ تاسو که د هغې نه مخکې لږ داسې څه روټۍ وخوړله څه انډه مو واخیسته څه بل داسې خوراک څښاک هم وکړو او په اخیره کې پسې چای څکئ نو تاسو له به یو دغه د ایسیډیټي دا ایشو هم نه راځي او په ورځ کې 1 کپ 2 کپه 3 کپه پورې تاسو اخلئ بالکل څه مسله نه کوي خو په زیات اماونټ کې چې اخلئ نو کمپلیکیشن زموږ په سوسایټۍ کې ډاکټر صاحب د ټولو نه غټه کم کانسټیپیشن چې زموږ په مسله کې په دې سوسایټۍ کې جوړ ده نو هغه سپیشلی د دې تورچي د وجې نه ده ځکه چې دا چې کله مونږ وسکو نو دا زموږ په وجود کې چې څومره واټر وي هغه ابزرو کوي د دې د وجې نه چې کم دی نو زمونږ هغه بول مومنټ چې کم دی ډسټرب کیږي او د کانسټیپیشن مسلې ډېرې زیاتې شوي د فروټ مختصر خبر وکړئ چې د دې لپاره غوره ټایم څه دی خوړل لکه فروټ تاسو وویله چې د روټۍ پسې لکه مونږ په سوسایټۍ کې که میلمه راغلی نو مونږ پس پسې چې کوم دی فروټ واخلو نو دغه ټایم کې دا داسې کوي چې زمونږ آلریډي د روټۍ خوړلو سره انسولین لیول زمونږ د بلډ ګلوکوز لیول هغه برتلی دلته کې فروټ کې ځان له زمونږ سره شوګر فلکروز او دا شیزونه موجود دي چې مونږ پسې فورا دا واخلو نو زمونږ هغه انسولین لیول نور چې کوم دی سپایک شي اوس دغه انسولین لیول برتلل نو دا زمونږ وزن چې کوم دی ځای ته رسوي زمونږ میټابولیزم چې کم دی نو هغه بالکل ډاون کوي او دا نن سبا چې مونږ ګورو چې خلک وایي چې احتیاط خو کوو خو مونږ ته مسلې دا جوړې دي نو د دې د سلوشن هم دغه دی چې د هر یو شیز یو خپل ترتیب یو خپل ټایم او یو خپل اماونټ په دې باندې مونږ اخیستل شروع کړه نو نه د روټۍ نه څوک منه دي او نه د وریجو نه څوک منه دي دا بخار څه خروسکو هم د خیره سره وجودونه به هم د خیره سره ډاکټر صاحب یو خو هغه د چې کوم پاسبل دی د نیک والا سټ والا کنه چې کدا تاسو لږ مونږ ته ډیمونسټریټ کوي څومره پاسبل وي بل د ګوړو د مساله چې خاص کر زنانو کې زیاته شوې ده کنه چې د هر کس خاص کر 45 نه جبر شي ګوړي خوږيږي چې وزن اوچتي یا ګرځي په دې باندې لږ خبرو کوي د سټ موږ سره د سی ایکسرسایز دی تاسو لکه دا کولای شئ جی او بالکل تاسو ښکاري نو دا شولډر او زمانه وخت تاسو لګو ګورئ کومه لګ ډیر ټیم لاندې وګورو نو دا یو ایکسرسایز دا کولی په دې طریقه باندې کم از کم لګ هوړ کولی چې زموږ دا سټ سره ریلیکس کیږي اکثر موږ ډیر ټیم لاندې ګورو غنی چې د بریدینګ بس طریقې حساب څنګه اخلو کنه نارمل ساغ استل په یا قسم اخلینو په دې طریقه باندې موږ ساغ صحیح دې سره او دا د ګوړو د مسله ولې زیاته شوې جی نن سبا خو دا ډیره سیوا شوې ده وجوهات دا چې وزن څنګه چې ډاکټر سی وی وزن اکثر زموږ سیوا وي او زموږ هغه شان ایکسرسایز وینه که ایکسرسایز کوم نو موږ اکثر بیا تاسو کو د پیشنټ نو هغه چې خو واک کوم ډیلی او واک چې کوم نو په روډ د پاسه کوم چون کې په روډ باندې خو واک منه دي صحیح او زموږ د نور اکټیویټیز څنګه سایکلینګ نشته سویمینګ نشته نور څه ایکسرسایز نشته سپورتس وغیرہ صحیح زموږ کوارډز هم زمره کمزوري وي چې هغه یو دا کم خلک چې گیمز وغیرہ کوي خو دا پروفیشنل چې کوم ایتھلیټس دي یا پلیئرز دي تم یو مسله راځي او بل مونږ کله کله دا کرکټ کوي یا فوټبال کوي یا څه کوو نو سم مسلز کې راته پرابلم راشي دي ته تاسو ټرمینالوجیکلی لکه دې ته څه وایي او د دې علاج څه دی اکثر مونږ ته په
زنګون کې دا مسلې راځي چې کوم د سپورټس والا کسان وي منسکس انجری وشي یا ACL انجری وشي د هغې یو مین وجه دا ده چې سپورټس والا کسانو کې خو ډېر کم راځي خو عام زموږ کسان چې کوم وي اکثر موږ په بار راوځو نو په سټریټ کې یا په محله کې اکثر کسان گیم کوي نو زم ډېر ټایم پس ورشم یو میاشت نیمه پس ورشم او بیټ تی والا مې بال واخلم اچانک سوام مینه بالینګ شروع کوم نو دلته زما یو مسل دی هغه اکثر ټیر شي نو هغه په کار دی چې موږ دا غینه مخکې وامه پوغو او دا غینه پس بیا چې کم دینو گیم وکړو چې دا وشي بیا وسه کو بس خو ټیر شو جی بیا خو دا غینه پس سرجری دی نه مطلب دا چې بیا به اټ لیست دغه پریکټس خو بیا نه کوي دا مطلب بغیر وام اپ نه دا گیم کنه نه جی نه وام نه بغیر خو ته موږ پریکټس کولای نشو جی خو لکه اکثر موږ د سی وکړو موږ ته ټیر راشي جی یا په زنګون کې ټیر راشي یا په چې بالینګ کوو بیا په شولډر کې راشي موږ ته صحیح شعیب صاحب دا وختي یو خدا د غټوالي او دا د مسلز خو هم مسله ده خو هر دویم کس یا یو ریسرچ دا وایي چې هر دریم کس چې کوم دا ډایابیټک دی په دې باندې تاسو خبرو کوي بل د دې امغه خبره د خلک ځان باندې خواږم بند کی اوریجن بند کی غنم بند کی داسې څه ډایټ شته چې د دې په وجه دا کنټرول کیږي ختمیږي نه اصل کې ډاکټر صاحب لکه د یو کس د فرض کې شوګر لګېدلی دی د هغه د لایف سټایل د هغه د خوراکونو د بې احتیاطۍ په وجه باندې نو د دې د سالوشن دپاره موږ له داسې کول پکار دي چې موږ په خپل لایف کې مقصد زموږ دا دی چې موږ کم خوراک څښاک کوو د سحر غرمې ماسخوتن ده په دې کې موږ چې کم دی لږ شانته کې ګیپ راولو یو 4-5 غنټې چې زموږ د خوراک څښاک کم دی لکه چې د سحرې ناشته موږ په 8 بجې باندې وکړه نو شاته چې د غرمې روټۍ ده چې هغه زموږ په 2 بجې 1 بجې 3 بجې باندې موږ هغه کوو دغه ګیپ راتلو سره په دغه ولګي په دې دوران کې زموږ د انسولین لیول دا چې کم دی دا ډراپ کیږي مطلب ځان بلګ نهر ساتو لږ شانته کې نهر خدا شوګر والا ته خو لوګه زیاته راځي کنه او لږه خو ورته هغه د دې وجې نه زیاته راځي چې کله بلډ ګلوکوز لیول های وي نو زمونږ چې کم دی ډیمانډ باډي زیات کوي تاسو سره څرنګه زمونږ ډسکشن وشو چې د دې پوره کنیکشن زمونږ د دې ګټ او د دې برین سره چې کم دی د دې یو بل منځ کې ډېر غټ کنیکشن دی اوس دغه کنیکشن دا ډیمانډ کوي چې بار بار هغه غواړي چې ماته د خوراک ضرورت دی ماله چې کم دی نو خوراک راکا او هغه خوراک هغه بلډ ته هم نه رسي هغه الټه زمونږ په د باډي کې زمونږ په فیټس پام کې چې کم دی کنورټ کیږي او الته کې د هغې سټوریج کیږي نو د دې شوګر د رکاوېدو دپاره به مونږ داسې کوو چې زمونږ دپاره لایف سټایل او زمونږ ډایټ دا به یو بیلنس کولی بل کم امپورټنټ نیوټرینټ چې په دې کې دی هغه زمونږ دپاره چې کم دی کاربوهایډریټ دی د کاربوهایډریټ انټیک چې کم دی نو هغه به مونږ برابرو مونږ به کوشش دا کوو چې کم شیز زمونږ سره ریفاین فارم کې موجود دی لکه مونږ بس مثال کې تور کې زمونږ سره کم وړه موجود وي زمونږ په کورونو کې غنم چې غنم وي او روټۍ پخو اوس دغه غنم که فرض کې مونږ د یو مل نه راوړو مونږ د یو ښه پنجاب والا یا یو ځګي نه بل ځګي نه راوړو نو هغه بالکل ریفاین شوي د هغې نه ریشه لرې شوي د هغې نه فایبر لرې شوي نو هغه ودن سیکنډ زمونږ بلډ ګلوکوز لیول چې کم دی نو هغه بره کوي بنسبت که د دې باندې مونږ د کور د کم سره غنم چې وي دا په چکۍ کې ځان ته جوړ کړو یا د چکۍ د اټه چې کومه وي دا مونږ ځان ته جوړ کړو یا که د دغې نه یو بهتره سورس ته مونږ ځو چې مونږ ملټي ګرینز اټې ته لاړ شو نو دا شیزونه داسې وي چې دا کمپلیکس فارم ته لاړ شي بنسبت د ریفاین چې کم ډایجیشن وي او په نسبت چې کم د ملټي وي د دې چې کم ډایجیشن وي نو دا ډېر زیات په مشکله سره وي د دې سره چې کم دی نو زور ډیر د اخلي د ټایم ډیر اخلي د بلډ سټریم ته رسیدو کې نو هغه ګلوکوز لیول زمونږ بار بار نه هاي کیږي او دغه ګلوکوز لیول که پرس کې زمونږ بار بار هاي کیږي لکه څرنګه مونږ دا کو د شوګر پیشنټ مونږ ګورو چې بار بار لکه سنس سنیک اخلي سنس شیز نه سکه کړي نو دغه معمولی سکه کول دا زمونږ د بلډ ګلوکوز رو داسې برخه مطلب دا مینیجبل دی شوګر دا بالکل مینیجبل دی او لایف ټایم مینیجبل دی خو زمونږ د ډایټ او زمونږ د لایف سټایل سره او دا زما په نظر کې بالکل لسره بیماری هم نه ده
خو که مونږ خپل دغه خوراک څښاک او خپل زمونږ لایف سټایل مونږ ټیکو او کومو خلکو ته چې نم ده او هغه افټر 30-40 نه روان دي ایج د هغوی سیوا کیږي او دغه زمونږ میټابولیزم زمونږ د هارمونل ډسټربنس روان دی نو هر یو بنده زمونږ د سوسایټۍ د شوګر مریض دی نو مونږ له د دغې حل صرف چې کوم دی زمونږ په لایف سټایل کې دی او زمونږ په ډایټ کې دی او په دې باندې تقریبا زمونږ ټول ولس او زمونږ ډاکټر کمیونټي او زمونږ ډایټیشن دا ټول په دې خبره باندې متفق دي. کور کې داسې څه مونږ کولی شو چې لکه کور کې اویلیبل هر څوک خو افورډیبلټي خبره هم ده که نه چې مونږ سکو خورو او مالګه دې کې څومره کنټریبیوټ کوي چې زیاته مالګه نو بس د یو عام ولس لپاره زمونږ چې کم نارمل کم کورونه دي نو مونږ به د هغوی دغه د انسان د هر یو انسان په اکسس کې چې دا شیزونه وي چې لکه هغه افورډ کولی شي هغه شیزونه نو زه به دا ووایم چې د خدای پاک چې کم نعمتونه دي لکه مونږ به وګورو کم چې د دې ځمکې نه په بره راخیږي که په هغې کې سبزي شوله په هغې کې چې کم دی فروټ شوله دغه شیزونه یو خو د نیوټرینټس خزانې دي بل دا ده چې په دې کې زمونږ سره فایبرز موجود دي په دغې کې زمونږ سره کاربوهایډریټ موجود دي خو په هغې کې زمونږ سره کمپلیکس پامپ کې موجود دي په دغې کې زمونږ سره چې کوم دی ایزنشل چې څومره نیوټرینټ دي هغه موجود دي نو مونږ دغه طرفونو ته لاړ شو مونږ چې کوم دی نو گرین ویجیټیبلز یو سړي ته شوګر دی نو چې هغه د کاربوهایډریټ په ځای باندې لاړ شي سبزۍ طرف ته هغه چې کوم دی په کور کې چې کوم دی یو 20 منټه 30 منټه 40 منټه دا په ځان باندې واک یا فزیکل اکټیویټي دا په ځان باندې فرض کی بعضې نیم زنانه زه اکثر نوټ کوم چې هغوی د شوګر مریضان وي هغوی وایي چې مونږ خو ټوله ورځ لګیا یو کچن کې خپل کارونه مارونه کوو زمونږ خو برابر فزیکل اکټیویټي کیږي نو زه دا وایم که کم سړی چې کم دی خپل فټنس غواړي یا خپله دغه شوګر والا مسله حل کول غواړي یا بل داسې څه کمپلیکیشن وي او د هغه دا نیت وي چې زه به په کچن په کارونو سره کم شمه نو بالکل داسې نه ده په دې کې سایکولوژیکل فیکټرز پکې ډېر زیات انوالو دي په دې شیز کې که د دې په ځای باندې مونږ دا ووایو چې ماښام به زه باغ ناران ته وځم زه به هلته کې واک کوم زه به شوز لګوم نو دغه یو زمونږ چې کوم دا مایند جوړول دي دغه اکټیویټي کول دي نو هغه به مونږ له فایدې راکوي بیا د خیره سره زاهد حسین صاحب دا راته وایي خیره کې چونکې وخت ختم دی څنګه ډاکټر صاحب ډېره ښکله خبره وکړه چې مونږ دا وایو چې زه خو د ورځې دومره ګرځم هلته ځم دلته ځم دا خو بس زمونږ کار شو که نه جي واک دپاره لکه سټنډرډ پروسیجر څه دی چې یو خو منټلي سړی دې ته تیار یم یو دې دپاره به یې وخت وباسي که نه چې دا زه اوس واک څنګه یو چې بوټان به په خپو کې او بیا او سپیډ څومره پکار دی د دې لږ ایکسپلین کوي چې میکانیزم ډاکټر صاحب چې څنګه ویم دغه شان ده چې مونږ ته بالکل پراپر خپل مایند تیار کړو چې شوز مې واچوله ټریک سوټ مې واچو بس دا ټیم زما د واک دی نه چې یاره زه دې ځای نه روان شم هلته مې کار دی او کار به پکې مو کوم واک پکې مو شي دا بالکل واک نه دی ریسرچ وایي چې دا واک نه دی او جی بالکل دا نه حسابېږي جی بالکل زه به خپل مایند دغه کومه د واک دپاره شوز به واچوم او دغه په چینج کوم ایډیالي څومره عجیب پکار دی واک څومره سټپس خو ډیپینډ کوي موبایلز دي لکه د 5 منټ نه واخلئ د 5 مطلب زه واک شروع کوم نن 5 منټ وکم کل سبا نه چې کوم دی نه به 10-15 منټ خو څه هم که دا خېټې کمې شي ډاکټر صاحب مطلب ګریجولي به زما اچانک خو زه نه شم تللی چې ګنټې ته لاړ شم ولې چې بیا مسل دي مثلا زموږ سره اکثر بیا ټیر شي یا داسې موږ ته نور څه مسله راشي نو دا پکې یو خاص وجه ده نو ګریجولي په قلاره قلاره باندې تاسو چې ول راته خبرو کوي بیا به شعیب صاحب راته خبرو کوي د سیلف میډیکیشن او دا کورونو کې چې څوک ول څه شی راوړي ورکوي که تاسو والا مسله ده که د مسلز ده او که د څه ده او د ډاکټر صاحب طرف ته بیا ځو دا څومره خطرناک دی او څه پکار دی چې سیلف میډیکیشن زړې دوایانې کور کې پرې تیار راولو هم جی اکثر هم داسې وي چې زړې دوايانې اکثر موږ راواخلو پته راته نه وي چې یاره دا څه لپاره وي خو بس یوز کوئ نو دا خو ښه خبره نه ده جي مطلب دا فایدې په ځای نقصان دی جي موږ ته په نقصان دی تاسو ډاکټر صاحب سیلف میډیکیشن جي نو بس ډاکټر صاحب زمونږ په سوسایټۍ کې د ټولو نه غټه مسله هم د دغه شیز ده چې مونږ ټول په خپله باندې ډاکټران شوي یو نن سبا به زه ووایم چې د اے آی او د ګوګل په دې دور کې چې کم دی نو خلک د هغوی نه تپوسونه کوي خو یو ایکسپرټ بنده چې کم وي کم سړي سره ډیګري موجود وي نو هغه پراپر تاسو ته ریکمنډیشن کوي جي څرنګې مونږ وویلله چې دا مونږ سره یو لکه اکثر مونږ زما اکثر کلاینټ ما ته راشي مونږ ته وایي چې مونږ خو پلانۍ ټوټکۍ ټولې په ځان باندې ازماو کړي دي او د هغې باوجود
وجود زمونږ نه خېټه کمه شوه نه وزن کم شولو نو مین ریزن دغه وي. اوس یو شی چې کوم دی جنرالي مونږ ویلی دی چې ګرین ټي ډېر زیات ښه شیز دی خو د دې ګرین ټي ریکمنډیشن د ډاکټر صاحب دپاره څومره دی ته به د ورځې څو کپه اخلې دا ویری کوي که نه دا ویری کوي دا زمونږ د ایج زمونږ د هایټ زمونږ د انتروپومیټري په حساب سره وي نو چې کم زمونږ هغه ډیلی الاونس وي هغې مطابق چې کله مونږ اخیستل شروع کړو دا شیزونه نو بیا به مونږ له فایدې راکوي. تاسو چې د اے آی خبره وکړه دا راته ووایي نن سبا خو چونکې هر چا سره د ګیجټس هم دي دغه هم دي نیټ ته هم اکسس دی که نه جي چا کې سم داسې څه سیمټم در ښکاره شي نو هغه زر ګوګل کې وګوري نو هغه په یو بل طرف ته بوځي نو هغه یو نور سټرس کاز کوي دا پریکټس څنګه دی جي؟ اصل کې وجه هم داسې ده ډاکټر صاحب تاسو ته ما وویله چې لکه اے آی له تاسو یو تپوس وکړئ او هغه تاسو له یو خبرې یو شل قسمه لکه څومره چې هم کمپلیکیشنز دي د دې ساین او سیمټمز تقریبا یو شانته کې وي نو هغه ساین او سیمټمز به هغه بنده په ځان کې محسوسوي. اوس دغه ساین او سیمټمز محسوسوي او هلته ورله هغه جواب ورکړي نو دا بنده چې کوم دی الټه سټرس کې لاړ شي. او تاسو ته ما وویله چې زموږ د وجود ټول سیسټم زموږ ټول انحصار زموږ په دې دننه مشین باندې دی هغې ته دغه هارمونل سیسټم وایي زموږ. اوس دغه هارمونل سیسټم چې موږ کم طرف ته بوځو هغه شانته کې کار به کوي. که نن زه ډاکټر صاحب ته ووایم چې شین چای به د نن نه پس نس کې دا غټول کوي او تاسو هغه خبره منټلی واغېستله چې همداسې ده چې دا ګرین ټي خو ما ته پلاني ډایټیشن ویلی و چې دا خو غټول کوي نو دغه منټلی ستاسو دا خبره اخیستل ستاسو د ګټ او دغه برین دا کنیکشن راویستل دا ګرین ټي به همدغه کار تاسو سره کوي. کله چې هم تاسو دغه ګرین ټي څکئ او تاسو په ذهن کې دا خبره راځي چې پلاني خو وی چې دا به ما غټئ او دغه د غټېدو په دې ټایم کې تاسو دغه د دې نه ګوټ کوئ نو واقعي به دا ستاسو سره دغه کار کوي. دا خو به هم نن نه پرېږدو ډاکټر صاحب وخت چونکې ختم شو جي ګرانو کتونکو نن موږ کوشش وکړو چې د صحت په حواله خپل او ستاسو د صحت په حواله چې کومې داسې ضروري خبرې دي چې موږ او تاسو ته یا خو پوره پته نشته یا بالکل پته نشته په هغې باندې موږ خبره وکړه یوه چې کومه بنیادي مسله یې هغه زموږ د پټوي یا د نروس چې ورته موږ وایو یا زموږ په ملا کې درد وي کله مو اوږه خوږېږي کله مو په سر درد وي کله مو سټه غوښتې وي په دې باندې موږ خبره وکړه کوم سټنډرډ پروسیجرز چې کوم دي هغې باندې هم موږ خبره وکړه او کوم احتیاطي تدابیر دي چې هغه موږ خپلولی شو د دې پیچیدګیانو نه موږ ځان بچ کولی شو په دې باندې خبره وکړه او بیا غټوالي په حواله باندې موږ خبره وکړه چې څنګه موږ کولی شو چې د غټوالي هم موږ لاره نیولی شو د خوراک په ذریعه باندې موږ د دغې نه ځان بچ کولی شو بیا خاص کر د چا چې وزن زیات دی یا خاص کر خېټې زیات دي د هغې دپاره چې کوم میډیکل ساینس او ډایټیشنز او نیوټریشنسټ چې کوم پریکټسز ریکمنډ کوي په هغې باندې موږ خبره وکړه. امید دی چې دغه خبرې به ستاسو دپاره ګټورې وي او تاسو په دې باندې عمل کوئ. زموږ میلمانه و ډاکټر زاهد حسین صاحب ستاسو ډېر زیاته مننه کوو د راتګ. ډاکټر شعیب خان صاحب ستاسو هم ډېر زیاته مننه کوو د راتګ او ستاسو ډېر زیاته مننه کوو پروګرام تاسو وکتو هم له اجازت راکوئ. د الله په امان.